د ایران او طالبانو جنجال په زیاتېدو دی. دواړه لورو د تاریخي جګړې خبرداری ورکړی. ایران سرحد ته ثقیله وسلې راوړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایرانی قومندان وایي له افغانستان سره ګډې پولې ته بشپړ کنټرول لاندې دي. ایرانی قومندان وایي له افغانستان سره ګډې پولې تر بشپړ کنټرول لاندې دي. د ایرانی پوځ د ځمکني پوځ مشر کیومرث حیدري چې تازه د افغانستان او ایران سرحدي سیمو څخه لیدنه کړې چې د افغانستان سره سرحدي سیمې زموږ تر واکمنۍ لاندې دي. هغه ویلي تر هر ځایه چې مقابل هیواد له موږ سره ګډه پوله لري او نړیوالو قوانینو ته درناوی ولري، موږ به متقابل احترام او ښه ګاونډیتوب وساتو. خو که چیرې په کوم ځای کې داسې احساس وشي چې بل لوري د مقرراتو مراعات کول نه غواړي، نو دا ځل به د داسې غبرګون سره مخ شي چې تل به یې یاد وساتي. د افغانستان سره ګډې پولې په بشپړه توګه د ځمکنیو ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د پولو ساتونکي ځواک زموږ تر څنګ دي او امنیت یې په بشپړه توګه تامین شوی دی. د نیمروز سرحدي سیمو ځایي سرچینې وایي چې نن سهار ایراني حکومت سرحد ته تازه دمي ځواکونه او ثقیله وسلې راوړي چې سختې جګړې امکان شتون لري. خو طالب سرچینې وایي چې نیمروز کې د دوی تازه دمي ځواکونه میشت شوي او د ایران هر ډول تیري ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. بلخوا ایران له سرحدي نښتې وروسته له افغانستان سره تجارتي لارې تړلي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ایران د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې له افغان طالب پوله ساتو سره د ایراني پوله ساتو له جګړې وروسته افغانستان ته سوداګرۍ لارې بندې کړي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.